درې جملې ذکر کوو. مهمې جملې دي کله چې موږ وایو زه د پوسټ دفتر ته ځم یا پوسټ خانې ته ځم، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: Ich gehe in die Post. Ich gehe in die Post. پوسټ دفتر ته ځم. او کله چې وایو زه په پوسټ خانه کې انتظار کوم یا زه د پوسټ دفتر کې انتظار کوم، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: Ich warte in der Post. Ich warte in der Post. زه په پوسټ خانه کې انتظار کوم. او دوستانو بله جمله ده: زه د پوسټ دفتر ته تللی یم یا پوسټ خانې ته تللی وم. تېره شوې زمانه کې دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسې په کمنټونو کې وکړئ. کمنټ که د چا غلط وي زه به یې ورته صحیح کړم.